نن په کونړ څه تیر شول، پاکستاني ځواکونو څنګه برید وکړ، چاته مرګ ژوبلا وخت یو سره روان دي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پاکستاني ملیشو چې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه تحرکات زیات کړي او د افغانستان خاورې ته مخ په وړاندې را روان دي او په کونړ کې بیا کوشش کوي چې د کونړ سیند ته ځان نږدې کړي. نن پاکستاني ځواکونو د کونړ ولایت په سرکاڼو او مروري ولسوالیو توغندیز بریدونه کړي چې عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. دغه راز راپورونه وایي چې د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې وروسته د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته هم رامنځته شوه. ویل کېږي په کونړ نوپاس سیمه کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ هغه مهال نښته رامنځته شوه چې افغان پولیساتو د پاکستاني ملیشو د نوې پوستې جوړولو اراده ورشنډ کړه او دوی دغه کار ته پرې نښودل. د کونړ ولایتي چارواکي بیا وایي چې ښایي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړې او د پاکستاني ځواکونو د توغندیز بریدونو له کبله په اوښتو تلفاتو کې زیاتوالی راشي، ځکه په وینا یې تر اوسه د مرګ ژوبلې کره شمېره ورسره نشته. ویل کېږي په دغه بریدونو کې 4 ملکیان شهیدان او 9 تنه ژوبل شوي. په دغه نښته کې بیا پاکستاني لوري ته د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. په هر حال په دغه بریدونو بیا مرکزي حکومت داسې غلی دی لکه هېڅ هم چې نه وي شوي. اوس خلکو ته اندېښنه پیدا شوې چې داسې کوم دلیل کیدای شي چې د افغانستان حکومت د پاکستان ځواب نه ورکوي او د ډیورنډ پر کرښه د تحرکاتو په وړاندې هېڅ غبرګون نه ښیي. دوی وایي داسې خو به نه وي چې د کاسې لاندې نیم کاسه وي او کومه معامله شوې وي. دوی له ولسمشر غني او حکومت څخه غواړي چې ولس ته د هر څه صفا صفا ووایي چې څه کیسه روانه ده او کومه معامله یې کړې او هلته د پولیساتي ځواکونه او خلک په پاکستاني پوځیانو نه وژني. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.